بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن د پروګرام کې منګه د فضلاو د مدارسو د پاره د علماو د پاره یو خوش خبری ذکر کوو. کتاب خطبات سلف کې دا خبره مولانا اعزاز علي رحمت الله علیه په حواله سره ذکر کړې ده چې کوم فاضل ته د فراغت نه رستو د تدریس موقع میلاو شوه، اگر کاغه د نحو امیر وي، اگر کاغه د میزان صرف وي، اگر کاغه د یو ورکوټي کتاب وي، خو چې دته تدریس موقع میلاو شوه او د دین د خدمت په نیت باندې تدریس کوي، نو دا د ده دپاره د علم د قبولیت نښه ده. دا د ده د علم د قبولیت نښه ده. سامعین حضرات، د فضلای کرامو د پاره ډیره د خوشخبری خبره ده چې د فراغت نه رستو د درس نظامی د فراغت نه رستو د مدرس کېدو کوشش وکړي او چرته چې د لین برابریږي دې ځان له تدریس له لین برابر کړي. اگر که د وړو کتابونه انسان په مزه مزه ترقی کوي او چې دی په عاجزۍ سره د وړو کتابونو درس په اخلاص شروع کی، نو الله تعالی بدله د غټو کتابونو د درس توفیق هم ورکړي. بلکې که د کتابونو درس نی او د قاعدې او د سپارې درس شروع کی، نو هم بدله الله ترقی ورکړي. ترقی خو د دې بنیادی داره چې سړي د مافی ذریعه وګرځي. او زمونږ د نوخار صاحب به وي چې د قاعدې د استاد ثواب د بخاري د استاد نه کم نه دی، ځکه چې د قاعدې استاد ماشومانو سره کومه خواري کوي نو هغه نسبتاً زیاته یې سخته یې تسلسل سره د بخاري د استاد نه. دارنګې د وړو درجو د استادانو چې هغوی یو طالب روانوي نو د هغوی ثواب به هم د دې نه کم نی، ځکه چې قاعده ورته ونه ښوول شي او واړه کتابونه ورته ونه ښوول شي، نو یو طالب العلم به څنګه بخاري ته رسي. د دې وجې نه دلچسپۍ سره په دې کیسه اخیستل پکار دي چې دا د علم د قبولیت نښه ده. رب کریم دې زمونږ د ټولو فضلاو علم قبول کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین ثم آمین.